د مزار شریف ښاروالۍ بنسټیزو پروژو جوړولو له شمیره دا د صنعتي پارکونو هغه سړک دی چې د مزار شریف ښار اړوند خالد بن ولید ښارګوټی د امارت سړک سره نښلوي. د یادې ښاروالۍ مسؤلینو په وینا دغه پروژه چې د 1960 متره په اوږدوالي 14 متره سور لري د 39 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د مزار شریف ښاروالۍ لخوا روان کال کې 10 پروژې په پلان کې نیول شوي وې چې تقریبا د 501 میلیونه افغانۍ په ارزښت تطبیق کېدلې د ښار بېلابېلو برخو کې. د دې پروژې په شمول 10 پروژې په شمول صنعتي پارکو کې د صنعتي پارکو یو سړک و چې د پروژې خالد سړک د امارت سړک سره وصلوي. ډېر مهم سړک و. هلته صنعتکارانو فابریکې وې چې سړک 40 کاله خراب و، دې ته مشکلات جوړ کړي وو. نو په همدې اساس دا سړک هم 1404 کال کې پلان کې ونیوی چې الحمدلله چارې پیل شولې او چارې معیاري او هغه څنګه چې ښاروالۍ قرارداد د هغې مطابق بشپړې شوې چې د دې سړک طول عموما 1960 متره ده او عرض یې 14 متره ده. په منځ کې ګلدان لري، د سړک دواړو خواو کې ویالې لري او د خط اچولو یا رون مارکینګ چارې هم پکې شاملې وي. په ورته وخت کې هغه موټروانان چې په دغه سړک هره ورځ تګ راتګ کوي وایي مخکې له دې چې یاد سړک جوړ شي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ وو، خو اوس یې په کارونو کې پوره اسانتیا رامنځته شوې ده. والله سرک که جور شده الحمدلله ماشاءالله گفته که شاروال دیگه خدمت میکنه دیگه بیادر. ما مردم خوی قاضی ها خوش از این بیادر گفته که همی هر کوچه که میری بیادر موشی سرک بیادر جور کدر است خدمت کدر است بیادر. یک وقت این از این سرک ها که ما مردم تیر میشدیم هیچ بیادر موشی گفته که همی رکشا رو که چالان میکنن چقدر با سختی در اونجا میرسیدیم. حالا الحمدلله گفته که یک رکشا رو همی چیشه تاو میدی بیادر یک 5 دقیقه بیادر میرسید اونجا. والله امارت اسلامی خیر بینه. والله سرکای ما رو جور کرده که مثال زمستان دی سرک آمدن نمیشه، رفتن نمیشه، مردم دعذاب است، مشکلات زیاد است. این حالا سرک شد کلی بیادر سهولت آسوده شد. دیگه امارت اسلامی رو خیر بینه بیادر سرکای ما رو جور کنه. دغه راز د سیمې اوسیدونکي وایي له لسګونه کلونو راهیسې د یاد سړک وړاندیزونه د تیرو ادارو مسؤلینو ته شوي وو خو چا یې غږ نه و اورېدلی. د سیمې اوسیدونکي زیاتوي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې بنسټیزې پروژې پر کار اچول شوي او فعالیتونه یې د ستایلو وړ دي. کوچه و در گذر بسیار حال خواما همه شهر مزار شریف بسیار منطقه‌اش حال ماندگی است. در وقت دولت که بود خو اینا جور نکردن، ساخت و باف کردن و پیسا را خوردن. دیگه هر پیسی که می آمد جور که میگم اینا جور نمیکرد خودشان میزدن. این حالی هر روزی که این مجاهد صاحب آمده بسیار سرکا سهولت جور شده، بسیار منطقه جور شده. حتی اینجا مزار شریف چی میکنیم که کابل هم بسیار سهولت ها آمده جور شده سرکایش. مردم احساس خوشی میکنن از این سرک سازی و از این سرک جور شدن، بسیار احساس خوشی میکنن. شرکت ها کار میکنیم از وقتی که سرک خوب شده جور شده برای ما بسیار خوب شده. وقتی خراب بود می آمدیم زرنگ چپا میشد، مال مردم خراب میشد. حالا نمیقدر برای ما سهولت شده میایم پاک مال مردم رو میگیریم تا تو پاک و سلامت برشان میبریم تسلیم میشیم. د یادولو ده چې د مزار شریف ښاروالۍ د یوه فعاله خدمت محوره او ولسپاله بنسټ په توګه د ښار د نظم، پاکوالي او پراختیا لپاره پرله پسې هڅې روانې ساتلي. دغه اداره د ښاري زیربنایي پروژو د پلي کولو، د عامه خدمتونو د منظمولو او د ښاري ښکلا د ساتنې په برخه کې مهم رول لوبوي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، مزار شریف.